سلامونه نیکې هیلې مې منې خدای تعالی دې وکړي چې ټول په روغ جوړ او صحتمنده به وئ. زه مسیح الارزمان نن یو ځل بیا د سمارټ ساپ یوټیوب چینل څخه غواړم له تاسو سره یو بل تخنیک شیر کړم. آیا کله پېښ شوي دي چې تاسو ضرورت دې ته پېښ شي چې تاسو وغواړئ هغه پیغامونه چې د تاسو مخاطب لوري له واتساپ څخه حذف کړي دي غواړئ بېرته یې ترلاسه کړئ، یا هم هغه پیغامونه یا مسیجونه چې یو څوک یې تاسو ته رالیږي ستاسو واتساپ ته هغه بېرته حذف کوي غواړئ چې هغه وګورئ، نو اوس وخت کې تاسو د ځینو اپلیکیشنونو په واسطه باندې دغه کار ترسره کولی شئ. خو زه غواړم له تاسو سره یو سیکور او یا هم یو ښه اپلیکیشن غواړم له تاسو سره شیر کړم. نو راځو سکرین ته تر څو پورې زه عملي دغه اپلیکیشن لینک او په همدغه ډول دغه انسټالیشن تاسو ته در وښایم. راځئ له موږ سره سکرین ته تر څو پورې موږ په عملي ډول سره دغه اپلیکیشن انسټال کړو. یو ځل مو بیا سکرین ته ښه راغلاست وایم. راځئ موږ نن دا زده کوو چې موږ څه ډول کړلی شو چې خپل د واتساپ ډیلیټ شوي مسیجونه پرته له کومې برنامې یا کوم تھرډ پارټي اپلیکیشن څخه بیرته ترلاسه کړو. نو د دغه پروسس لپاره تاسو هیڅ کوم اپلیکیشن ته ضرورت نه لرئ. تاسو کړلی شئ چې ډیر په ساده ډول سره خپل موبایل کې هر موبایل کې د دغه آپشن څخه په استفادې خپل د موبایل یا هم واتساپ څخه ډیلیټ شوي مسیجونه بیا ځلې ترلاسه کړئ. د هر څه نه د مخکې تاسو راشئ خپل موبایل سیټینګ ته. د موبایل سیټینګ کې تاسو راشئ خپل نوټیفیکیشن ته. راځم په نوټیفیکیشن باندې کلیک کوم. دلته به تاسو راشئ اډوانس سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. وروسته د اډوانس سیټینګز څخه دلته تاسو یو آپشن لرئ د نوټیفیکیشن هیسټري په نامه باندې. نو دلته د تاسو سره هغه نوټیفیکیشن سیف کیږي یا یو هیسټري جوړیږي کوم چې تاسو موبایل ته راځي. نو د هر څه نه د مخکې زه راځم خپل د یو واتساپ نمبر څخه خپل بل واتساپ ته یو مسیج کړم. د مثال په ډول زه راځم یو مسیج کوم سلام استوم. اوس وګورئ ما خپل دا مسیج واستوله خپل بل واتساپ نمبر ته مې دغه مسیج اوس راشي لږ ورته منتظر کیږي. اوس وګورئ تاسو وکتله چې د ما د بل نمبر څخه دغه مسیج راغله. فرض کړئ دغه مسیج ما نه دی کتلی، زه راځم دا بیرته حذفوم. راځم په ډیلیټ باندې کلیک وکړم. ډیلیټ پر اینی ون باندې کلیک کړم. دا مسیج موږ حذف کړله، له منځه مې یوړله. اوس وګورئ که زه راسم دلته خپله بل واتساپ نمبر ته مې نو دلته به لیکل سوي وي چې دغه مسیج چې تاسو ته اوس وشوله دا څنګه شوله، دا ریموو شوی دی، حذف شوی دی. نو راځو هغه ساده پروسس یې دی. راځم سیټینګ ته، سیټینګ باندې چې کلیک وکړه په سیټینګ کې نوټیفیکیشن ته راځو. په نوټیفیکیشن کې بیا اډوانس سیټینګز باندې کلیک کړم. نو دلته د موږ سره یو نوټیفیکیشن هیسټري ده. کله چې زه دلته کلیک وکړم اوس وګورئ موږ یو مسیج استولی وه کوم چې د موږ موبایل نوټیفیکیشن کې سیف شوی دی. دا د موږ څخه هغه مسیج دی کوم چې ډیلیټ شوی. نو په دغه ډول په ساده ډول سره بدون د کوم تھرډ پارټي اپلیکیشن څخه تاسو کولی شئ چې خپل د موبایل څخه یا هم هغه کسان چې تاسو یو مسیج لیږي یو واتساپ کې دغه مسیجونه بیا ځلې تاسو په دغه ډول کولی شئ چې ترلاسه یې کړئ او د هغو نه استفاده وکړئ. ویې ګورئ چې موږ ته مثلا څه مسیج راغلی وه. د دغه ډول نورو تخنیکي ویډیوګانو لپاره تاسو کولی شئ د ارزمند سکل یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. نو تر بلې او راتلونکي ویډیو پورې تاسو په پاک رب سپارم. هر چیرته چې وئ ښاد آباد او خوشحاله اوسئ. الله مو مل شه.